ملګری سوال کړل د سوال د حیا خلاف دی، لیکن چونکې دا مسله ډېر عام ده، دومره زیات عام ده چې د نن سبا چې کوم نسل له د نن سبا چې کوم کل له هغه په دې معاملې کې ډېر زیات چې کوم دي اختدي مبتلا دي بګي او داغي اندازه ماته د دینه ولګي ده چې بشمار تعداد کې چې کوم میسج دي زما چې کوم واتس اپ نمبر دی په هغه باندې ماته موصوليږي بعض چې کوم دي زنانم په دې حواله سره سوالات کې او چې کوم ملکان دي نارینه دي غم په دې حواله سره سوالات کې بعض مسایلو کې داسي چې زنانه دا مطالبه کوي او بعض مسایلو کې داسي چې نارینه دا مطالبه کوي خاوند دا مطالبه کوي د دې عمل یعنی عمل دا دی چې یو کس راولګي خپل چې کوم اندام دی نفس چې کوم دی هغه خپل د زنانه په خله کېږي یا زنانه راولګي هغه په جبه وغیرہ باندې هغه وسټي نو آیا د دې شرعي حل څه دی شرعي حواله سره میا بیوی خزه خاون دا عمل کولای شي یا نشي کولای شریعت په دې حواله سره سوي ډیر خلک نه خبره ده او د دې چې کوم وجوهات دي هغه هم تاسو ته خیمه چې د کوم وجوهاتونو د خلک په دې عمل کې مبتلا دي او دا غین علاوه د دې حکم څه ده ګوره دا چې کوم خلک په دې کې مبتلا دي دا غي وجوهات دغه دي یو وجه خدا دا چې نن سبا چې کوم خلک د انټرنیټ دور لري د انټرنیټ کې چې کوم دي باز داسي فحش ویډیو نه دي چې هغه داسې کسان ګوري یا زنانه ګوري یا نارینه ګوري زیاتره چې کوم دي الکان نوجوان الکان چې کوم دي هغه داسې ویډیو ګوري او د هغې نه پس چې کوم دي ظاهره خبر ده په هغې ویډیو کې هغه کارونه کیږي چې کوم د شریعت نه هټ کوي ظاهره خبره دغه ویډیو چې کوم دي دا د انګریزانو ویډیو او ظاهره خبره ده هغه داسې کارونه کوي چې هغه بالکل د انسان چې کوم فطرت ته دغه نه اوټ کوي نو داسې خلک چې کوم دي په هغې کې دغه ویډیو نه ګوري دا غنه بعد چې کوم دی هغه چې کوم عمل هغه بیا خپل کور والا سره کوي خپل د خځې سره کوي نو یو وجه خدا غره دوی وجه دا ده چې باس کسان داسې چې هغه معذرت سره هغه خپل ځان برباد کړي ما ته خو یو دې حدا پوری وی یو زنانه ما ته دې حدا پوری یو میسج کړو او سوال کړو چې ما چې کوم کسره واده شوی دا بالکل شریف کس خو لیکن د اولنې شپه باندې دا مطالبه وکړه یعنی نفس مالا بخله کې راکاو د دې مطالبه وکړه زه حیران شوم چې داغه شکل صورت تماو کاته چې د دومره شریف انسان نه نو پتی باندې زنانه بیا بدزنه شي نو د دې وجه دا ده چې بعض کسان داسې معذرت سره چې هغه خپل ځان برباد کړي هغه د دې لایق نه چې هغه خپل د کور والا چې کوم خواهش دی هغه په صحیح طریقې سره پوره کړي نو هغه چې کوم دی هغه بیا داسې اعمال کې داغي شرم دغه د وجنه چې کوم دی دغه نه د بچ کېدو لپاره چې زما د شرم چې کوم دی د ښکارا نشي دغه وجنه چې کوم دی بیا داسې حرکتونه کوي سمجھ کې خبر راځي دوه وجوهات دي یو وجه دا ده چې هغه چې کوم دی جنسي طور پر بهراروي شکار شي داسې ویډیو نه ګوري فوش ویډیو نه چې هغه جنسي طور پر بهراروي شکار شي لکه بالکل هغه د حدود نه بار شي دویمه خبره ده چې کوم کسان په دې حواله سره یعنی جنسي حواله سره کمزوري نو هغه بیا داسې کارونه کوي چې جنسي حواله سره انسان مضبوطی طاقتوري نو د هغې لپاره الله رب العزت چې کوم دی هغه طریقه ایجاد کړله او لارې ایجاد ده د هغې نه بل چې کوم دی بهترین طریقې سره انسان ته د سکون ملاوېدو یا خپل چې کوم جنسي خواهش پوره کولو لپاره چې کوم بهترین طریقه ده هغه یې لار ده هغې په ذریعه باندې تاسو کوم دی بهترین طریقې سره چې کوم جنسي خواهش دی هغه پوره کولی شي لطف اندوز کېدی شي باقي دا رښتیا ورته طریقې اختیارول تاسو ته ما دا وی چې دا دوه کسانو یا خدای انسان چې کوم دی فطري طور پر چې کوم دی د منټلی ډسټرب دی د چې کوم دی جنسي حواله سره د بیراروي شکار شوی داسې ویډیو نه کتل چې دا غي د دماغي رخړل او وکړل او دویمه خبره تاسو ته ما دا وکړه چې کوم کسان د دې کار نه لري یعنی مردانه اعتبار سره جنسي اعتبار سره بالکل کمزوري نو د شرم نه د بچ کېدو لپاره هغه بیا تاسو کارونه کوي سمجھ کې خبر رااله لیکن بهرحال دا عمل داسې چې دا یو مکروه عمل دی د نارینه چې کوم عضو دی یعنی نفس دا د دې چې کوم ظاهر هغه خو پاک دی تم د څنګه چې د انسان نور آزادي لاسونه دي یا نور د انسان چې کوم آزادي د دې ظاهر پاک دی لیکن دا یو غیر اخلاقی عمل دی غیر شرعي عمل دی یو مکروه عمل دی چې د دین چې کوم دی اجتناب پکار دی ځکه چې هغه خلو هغه جبا چې د هغې په ذریعه باندې موږ د الله رب العزت بړایي بیانو دا خله الله رب العزت چې کوم د خوراک ساک لپاره پیدا کړل په دې باندې موږ تاسو د الله رب العزت ذکر رزق خو
دغه شانتي د الله رب العزت ذکر اسکار کو، دغه شانتي د الله رب العزت بڑای کو، د قران مجید تلاوت کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود دی. لیکن چې بیا موږ را لګو په دغه پاک خلک چې کوم دی موږ داسې یو غلط عمل کوو، دا بالکل د فطرت تم خلاف ده، د شرم حیا نم خلاف ده، او د شریعت تم خلاف ده. د عمل په دې حواله سره بعض زنانه داسې سوال کوي چې زما خاوند چې کوم دی زما سره زبردستی کوي، نو په زبردستی یو خاوند داسې یو کې، نو آیا زنانه دا سوال کړل چې زبا ګناهګار یم یا ګناهګار نه یم؟ په دغه صورت کې ظاهره خبره ده ته زبردستی کوي، نو په دغه صورت کې چې کوم زنانه ده هغه ته په دې کې څه قصور نشته، هغه مجرم نه ده، مجرم چې کوم دی د خاوند دی. په دې حواله سره ډیر شي خلکو کورونه روان شو صرف په دې وجه باندې چې دا غیر فطری عمل چې کوم دی کې دې په وجه باندې چې کوم دی اکثر کسان داسې لري زنانه هغه چې کوم دی خپل خاوند نه چې کوم دی نفرت پیدا شي، او په بعض کیسونو کې خدا سره چې زنانه دا دغه کې طلب کوي، نو په دغه صورت کې خاوند نه ده پکار چې هغه داسې عمل وکړي، بلکې هغه سمجھاو چې هغه ته چې کوم دی په دې حواله سره د شری مسله وخی چې بھائی شریعت دا عمل چې کوم دی دا شریعت خلاف دی. بهرحال خلاصې کلام دا ده چې کوم فطری طریقه ده هغه اختیار کې، د غیر فطری طریقې چې کوم دی په دې کې نه سکون شي نه په دې کې لذت شي، بلکې دا صرف بے شرمی ده، بے حیايي ده، بے غیرتی ده، او د شریعت خلاف عمل ده. الله رب العزت د هر قسم له غیر شرعي افعال نه زموږ تاسو حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.